خوا کې مونږ را روان یو. تاسو مونږ ته د خپلو علاقو ښکلې ویډیوګانې را لېږلی شئ. زمونږ مطلب صرف دنیا ته یا مسافرونو ته کوم د مچ نه بار دي هغوی ته خپل ځایونه ښیو چې دوی هم مونږ سره څه ناڅه مزې واخلي. مردان ښکلې سیمه ده، مردان علاقه ده. اوس مونږ له خیره سره کالج چوک ته راورسېدو. دا عبدالولي خان یونیورسټي ده، عبدالولي خان یونیورسټي مردان، مخامخ کالج چوک دی. د ویډیو مطلب صرف کوم ملګري چې مردان ته نه دي راغلي یا هغه مسافر چې د وطن نه بار دي، دا ویډیو سپیشل د هغوی لپاره ده. دا مردان بازار دی، کله چې تاسو خواته شئ بیخي لار پکې نه میلاوېږي، ګرانه ده. دا صاحبه د مردان بازار دی، تاسو لیدی شئ. دې رش ته وګورئ، دا نننی رش دی. دا رش تاسو په خپله باندې ملګرو کتی شئ. دا رش چې کوم دی نو دا هم صرف په دې یو خبره باندې جوړ دی چې هر سړی بس را مخکې کېږي، په غلطه باندې را مخکې کېږي، خو بل لار نه ورکوي، را مخکې کېږي. نو مهرباني مونږ ټولو له دا پکار دي چې په خپل لین باندې روان یو، ځکه چې ټول روډ بند چې نه ایمرجنسي چا سره وي، هغه غریب پکې ولاړي، امبولینس یې پکې ولاړي، د مریضانو ګاډي ولاړي، بس مونږ باندې هر وخت تاریخ وي. ملګرو دا اوس مونږ د نیټ ته راورسېدو، صوابۍ روډ شروع شو. صوابۍ په روډو دا را داخل شو، دا د صوابۍ روډ. پته نشته چې لاکډاون ختم دی یا ختم نه دی، خو رش تاسو کتی شئ. دا زمونږ د صوابۍ روډ دی، مردان ضلع. ملګرو دا اوس مونږ شهبازګړۍ ته راورسېدو. شهبازګړه صوابۍ روډ باندې روان یو. ملګرو دا شهبازګړه ده، تاسو لیدی شئ. صوابۍ مردان روډ دی، مونږ دې سات کې صوابۍ ته روان